امیر خان متقي د خلیجي او اروپایي ټولنې له استازو سره د لیدنې لپاره قطر ته تللی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ملا امیر خان متقي قطر ته په سفر تللی چې له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته چې اقتصادي او بشري کړکېچ ځپلی د نورو مرستو غوښتنه وکړي. طالب چارواکو ویلي چې په دې څو ورځني سفر کې د طالبانو څو وزیران او مرستیال وزیران له ښاغلي متقي سره ملګري دي. د طالبانو یوه بیان ویلي ښاغلی متقي به د هغو هیوادونو له سیاسي استازو سره خبرې وکړي چې د افغانستان لپاره د کابل پر ځای له دوحې کار کوي. د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمي په دې هکله BBC ته وویل د دوی د حکومت دا لوړپوړي پلاوی به د خلیجي هیوادونو اروپایي ټولنې او له هغو ډیپلوماتیکو استازو سره چې له قطر څخه فعالیت کوي پر مهمو مسایلو بحثونه وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د بهرنیو چارو د وزیر دغه سفر څنګه ارزوئ؟ نظریات مو په دې هکله له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.